په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه کندهار او بدخشان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او پر واکمنې ډلې هر ورځ بریدونه کیږي او ورته درنده مرګ ژوبله هم اوړي. په جنوب او شمال کې د افغانستان متحدې او آزادي جبهو د واکمنې ډلې پر جنګیالیو موخیز بریدونه کړي چې پکې 19 جنګیالیو ته مرګ ژوبله اړولې. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان متحدې جبهې پر خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دوی اپریشني ډلې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د واکمنې ډلې پر یوه پوسته برید کړی دی. د خپرو شوو معلوماتو له مخې په دغه ځانګړي اپریشن کې د نوموړې ډلې 3 جنګیالي وژل شوي او 2 میله M14 امریکایي وسلې او 1 میل کلاشینکوف هم له ځان سره وړي دي. بل لور ته د افغانستان آزادي جبهې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې د دوی د کمانډویانو او واکمنې ډلې د تازه استول شوو جنګیالیو ترمنځ تر 10 ګړیو ډیره سخته نښته رامنځته شوې ده. نوموړې جبهه ډیروي دغې ډلې د دوی د سنګرونو د ماتولو لپاره له درندو وسلو کار واخیست، خو د آزادۍ جبهې سخت ځوابي برید د هغوی لیکې ګډې وډې کړې. په دغه جګړه کې لږ تر لږه د واکمنې ډلې 10 جنګیالي وژل شوي او 6 نور سخت ټپیان دي چې ویل کېږي بهرني وسلوال هم پکې ګډ دي. یادونه شوې چې واکمنې ډلې د خپلو بهرنیو همکارانو د هویت پټولو په موخه د هغوی مړي او ټپیان ناڅرګندو ځایونو ته لیږدولي دي. د آزادۍ جبهې د خبر له مخې چې اوس مهال خپل سنګرونه نور هم پیاوړي کړي او هر ډول ناوړه خوځښت ته بشپړ چمتووالی لري. درنو لیدونکو له